السلام علیکم ملګرو. نن راځي چې داسې یو ویلاګ درته وښیم چې د سحر وختي پاسېدو فایدې، د سحر وختي ورزش فایده او منډې وهل، وجود خیال ساتل. داسې خو موږ روزانه داسې ورزش کوو، منډې وهو. کوشش هم دی چې وجود مخی او چاقي. خو نن درته زه خپلې لارې هم ښیم. زموږ د کلي پټي او زمینداره او ښکلې شینکي باغونه، زموږ د کلي نه د سیند نه پورې کلی، د هغې کلي پورې ځو. راسره اوسئ، صرف ووینئ او خوند ترې واخلئ. کیدای شي تاسو هم داسې راوځئ او سهار وختي دغه ماحول تاسو ووینئ چې لمر موږ لاندې کوو. لمر خو مخکې راختلی، خو نه بهرحال زموږ طرف ته چې راځي نو موږ د هغه نه مخکې هلته هغه ته رسو، هرکلی ورته وایو. او راځئ سیندونه به ووینو. نن هغې غر ته به ځو. زموږ خوږ مشر ډاکټر کرن خان صاحب په اواز ډېر ښکلی یو رباعي ده، او د رحمان بابا شعرونه دي چې یو یو داغ په ټټر ایښی د هر چا دی د هر چا، که باچا د ولایت دی که ګدا دی که ګدا. نو داغونه خو زموږ په زړه ډېر دي. مطلب څوک به وایي زه به دا کوم دا کوم، د دې غمونو د لاسه اوده شي، په دې غمونو پریشانانو کې راپاسي. خو نه، د دې سره سره چې سهار وختي موږ راپاسو او ورزش له وځو نو زموږ به ورځ روښانه وي. دغه داغونه نه ختمېږي، دغې داغونو سره به ګورو. خو خپل ورځ خپل صحت د دې خیال ساتل لازمي ده چې موږ ورته جوړ یو. نو غمونه او پریشانیانې چرته، دا بوډاګان راوځي، مشران راوځي، بل دا زموږ ډېر کشران راوځي په ورزش سهار کې راوځي. نو عاجزانان منډې وهي، ورزش کوي، په لاره بل څوک روان وي د هغو نه شرمېږي اخوا مخکې. نو زموږ پښتانه بس دغې ته ناست دي چې د بل پسې خبرې وکړي چې یاره دا پلانکې خو منډې وهي، دا پلانکې خو ټریک سوټ یې اغوستی دی. نو نه، داسې به نه کوو. هغه راوتی دی د خپل صحت خیال ساتي. نو په کار موږ له هم ده چې موږ هم په دغه صحت کې شامل شو او د سحر وختي پاسو، منډې ووهو. دا اوس موږ لمر لاندې کو، پل لمر دلته نه دی لګېدلی لا. موږ تاسو لیدی شئ زموږ دا سیوري چې دي که نه، دا تاسو لیدلی شئ. موږ روان یو او څه ځایونو کې موږ خپله ویډیو بنده کړې هم دي چې منډې وهو. نو بیا خو ویډیو ښه نه جوړېږي. کوم ځای کې چې موږ ودرېږو نو هلته بیا ویډیو جوړو. نو څومره خوند کوي دا پټي، دا غرونه، دا لمر، دا سیره، د لمر سیره چې در باندې ولګي سهار کې. ډاکټر دیدار یوسفزی صاحب وایي چې د لمر سیره سهار وختي لکه د لمر د سحر د لمر نه والا د 10 بجو پورې، دا 9 بجو پورې لمر چې کوم دی دا هډوکي له ډېر زیات فایدهمند وي. دا ملګری کار له روان دی، تاسو وینئ، او ملګری ته سلام کوي. دوی سهار وختي کارونه له هم ځي. نو زه د دوه سره به هم ملګري شو روان یو او د چکر نه خوند اخلو، د ورزش نه خوند اخلو. سهار وختي دی، یخني ده، ماکس اچوئ. لږه هوا ډېره زیاته یخی، دلته واورې دي، سوات دی. نو دا ملګري کار له روان دي. نو ماکس په دې وجه ښیي چې ډېره یخه هوا درته ډایرک را نه شي. نو بیا انسان دننه سینه خرابه شي، مرۍ خرابه شي. دغه لږ خیال به د صحت د ځان ساتو. اوس لیفټ راغی، نو راځئ د لیفټ ته پکې هم وخېږو. تاسو ووینئ څومره خوند کوي د لیفټ نه. دا شنې اوبه او ښکلي ښکلي غرونه، سهار وختي د ژمي یخ موسم، د دسمبر میاشت، او سهار 9 بجې دي. روان یو لیفټ کې. نو نور خوندونه دې تاسو اخلئ او باید چې په دې پوه شئ. راسره اوسئ. ډېره مننه. د لوی الله په امان، د بل ویلاګه پورې.